السلام علیکم ګران ملګرو، زه شوکت الله شاداب ستاسو په خدمت کې د موبایل ګرافیکس په لړ کې یوه نوې ویډیو سره حاضر یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده، پکسل لیب کې لږ د فونټ مسله وه او ورځ دوه زه ډېر زیات مصروفه وم. نو راځم تاسو ته یو ډېر اسان اپ مې راوړی دی. د دې اپ لینکس د ویډیو په ډسکرپشن کې هم موجود وي او په پلی سټور کې به هم ډېر په اسانه وي. نو راځو موږ پکسل لیب ایکسټرا دا پی ایکس چې پکې لیکلی دغه به تاسو ډېره په اسانه تاسو ډاونلوډ کړئ. نو راځو کله چې دا موږ کولاو کړو د انټرفیس به داسې موږ له راځي. ملګرو، نن د سره زه د دې اپ یو تعارفي دغه کومه ویډیو جوړوم. نو راځو موږ چې کله په دې کې څه کوو، څه لیکل کوو. د پنسل دی، دا پنسل موږ راواخیستو، په دې باندې لیکل کوو. دا مو کتو. ها ملګرو، د کې انګلیشي، اردو، هر څه تاسو سره به چې کوم کیبورډ او ملټي لینک کیبورډ هغه ملګرو ډاونلوډ کړئ. کوم ملګرو چې نوي ډاونلوډ کړئ نو هغه دې ډاونلوډ کړي او زما بله ویډیو دې وګوري. د هغه لینک هم په ډسکرپشن کې موجود دی. دغه شان ملګرو، اوس موږ راځو په دې کې چې موږ څه دا کم لیکل چې موږ دا چې موږ ډبل کلیک کوو نو بیرته راځي. په دې کې رد بدل موږ شو کولی او بل چې دې کې مختلف نور سټایلونه هم دلته موجود دي، لکه دا شو یا دا شو. د دې سره سم په دې کې چې کله موږ چینجینګ راولو، څه تغییر پکې راولو نو دا به وو. بیا ډیلیټ پکې دی، کاپي مخې ته وړل، شاته وړل، لکه دا دوه دي نو دا مخې ته وړل، شاته وړل، دغه کار کوي. داسې ځای بدلول، د دې سره مخکې وروستو کول، دا تیرو نشانونه چې کوم دي. د دې نه علاوه سایز وړوکی لوی کول، د دې نه علاوه فاصله، ټیک شو، د هر څه پکې شته دی. رنګ ورته بدلول، رنګ دې کې دوه رنګونه والا هم شته او یو رنګ هم شته، لکه موږ اوس دا راواخیستو. دې نه علاوه په دې باندې رنګ اوفیسیټي چې کوم ورته رنګ کمزوری کول، زیاته کول، دا هم پکې شته. دې نه علاوه دا سیسټم پکې هم شته، دا مختلفو ځایونو کې بیا په کار راځي. فونټ ورته بدلول ملګرو، په دې کې ما تاسو ځکه ویل چې په دې کې د پښتو ښکلي فونټس موجود دي او د ټول نه زبردست فونټ پکې دا پښتو فونټ 009 دا زما ډېر خوښ دی. ګورو داسې شو، دا مو کتو، ډېر مزیدار. دې نه علاوه پکې د لیکنې بیکګراوند چینج کول دي. تاسو له په خپله مرضی چې څنګه ورکوئ. بیکګراوند ما دغه واخیستو نو په کار چې لږ بدل وي، توري سپینې، دا اوس مزه کوي. او که نه یې ملی نو څه مسله نشته. دا وګورئ، د دې سره به مخکې وروسته، شاته، چپ طرف ته او داسې لاندې فاصله ورکول یا ګیر ګولای ورکول، دا ټول سیسټم په دې کې موجود دي. نو ملګرو، زه وایم چې ویډیو لږه جوړه شي، دې باره کې تاسو خو به ولا ټیم ورکوئ او ښه مزیداره به یې جوړه کوئ. دې نه علاوه نور د دې فاصله د ټکو خوځول او چې دوه لاینونه یي د هغو فاصله، دا د دې بیکګراوند فاصله ده او لاینونه نږدې وي هغه هم د دې نه فاصله کمی زیاتی. دیوال له رنګ ورکول، لکه کوم چې مخکې نه دغه دی، دا به موږ بدلو او بیرته ورکو، یو رنګ ورکو. دقت مختلف رنګونه په اپلای کوي چې کوم ستاسو خوښیږي. دې نه علاوه سایه، سوری ورکول، د دې نه ورکیږي. دې نه علاوه پکې نور هم ډېرې اپشنې دي، 3D 4D سایه 3D، لکه 3D په موږ اپلای کړو نو دا به داسې شي. دا خو د دې سایه ده. مختلف تاسو په دې باندې زما نه ویډیو بیا اوږده کېږي او راځو موږ په یو دغه لیکل کوو سمپل. په دې باندې زه یو بله ویډیو تاسو ته جلته راوړم چې څنګه موږ په یو سمپل بیکګراوند باندې جوړ کړو. دلته خپل بیکګراوندونه هم شته، د ګیلرۍ نه چې راخلي هم یو ګیلرۍ نه راواخله او په هغه باندې هم دغه لیکل. ښه، دا ته ډیلیټ کړئ.
موږ داسې راوړو. د دې بیکګراوند چې کومه دی دا تاسو شئ لرې کولی. نو د هغه دپاره بیا د دې لیکلو دغه ته راشو پنسل ته او موږ به دغه ختم کړو. د لیکلو چې کوم زمینه ده دا به ورته لرې کړو. نو دا هم څه خوښ شو ملګرو. ویډیو بیا غټیږي خو را روانه ویډیو کې به درسره زه انشاءالله د لیرز په باره کې او داسې چې کوم دی نو یو غزل نیم شعر نیم په یو تصویر باندې ولیکم. په هغه کې بیا مختلف ټولز یوز کیږي استعمالیږي او مختلف تکنیک ورڅه کیږي. نو هغه به زه تاسو ته سیزونه تکنیک تمنیلې بریکینګ نیوز دا ټول به درسره زه په بله ویډیو کې په را روانو ویډیو کې کوشش کوم چې جامع ویډیو په جوړه